د افغانستان پخوانی ولسمشر د اسلامي امارت د واکمنۍ د استازي په رول کې حامد کرزي د نوموړي واکمنۍ په استازیتوب له الماني چارواکو سره پټې خبرې کړې دي. ښاغلي کرزي له جرمني چارواکو سره د دغه واکمنۍ په اړه څنګه خبرې کړي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د الماني بیلډ ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان پخوانی ولسمشر د آلمان په پلازمینه برلین کې له پخوانیو الماني لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په یوه پټه ناسته کې ګډون کړی دی. ناسته د ادلون هوټل په یو تړلي کلب کې ترسره شوې چې پکې د آلمان د استخباراتو پخوانی مشر آګست هانینګ، د ښار جوړونې نوموتی شخصیت منفرد استرولود او نور لوړپوړي شخصیتونه هم حاضر وو. په خبرو کې د افغان کډوالو د ایستلو، د طالبانو د رول او د ستراتیژیکو همکاریو د رامنځته کولو موضوعګانې مطرح شوې دي. هانینګ ویلي چې کرزی له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د خبرو قانوني صلاحیت لري. هانینګ تایید کړي چې دا لیدنه د افغان کډوالو د ایستلو، د آلمان او طالبانو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو او راتلونکو اقتصادي شراکتونو په اړه ژوره او هدفمنده وه. نوموړي ویلي حامد کرزی که څه هم په 2014 کال کې له واکه لرې شوی، خو لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د خبرو قانوني صلاحیت لري. راپور زیاتوي چې دا مذاکرات د طالبانو د لوړپوړو چارواکو پر ځای د کرزي لخوا ترسره کیږي، ځکه د طالبانو ډیری مشران د نړیوالو جزایي حکمونو له کبله د سفر امکان نه لري. راپور وایي 2 طالب استازي هم له تیر جمعې راهیسې په برلین کې دي تر څو له الماني لوري سره د کډوالو د ستنولو او همکاریو امکان وارزوي. که څه هم کرزی د طالبانو رسمي استازی نه دی، خو هغه د نږدې همکارۍ له امله د منځګړي په توګه عمل کوي. په خبرو کې ټینګار شوی چې د کډوالو ستنول باید انساني، تدریجي او له درناوي سره وي. کرزي ویلي د کډوالو کرامت باید خوندي پاتې شي. طالب استازي هم ژمنه کړې چې د حل لارې به وړاندې کړي. دا پرمختګ ښیي چې طالبان هڅه کوي، خو دغه ډول تعامل د بشري حقوقو مدافعین، مدني ټولنې او بهرمیشتي افغانان نور هم اندېښمن کړي دي.